تاجي تو ولا ما پرېږده چې نن ولې دا قیصه ختمه کړمه. تو به ما له څه قیصه ختمې چې دا جي انټري نه وکړې تا له به ما وختي قیصه ختمه کړې وه. جو جګړې مه کوئ، جګړې ښه شی نه دی. جو جګړې کوئ دشمن باندې خوشحالېږي. دا جي نصیحتونه راته مه کوه، دا هلک مې هسې په سترګو باندې بد لګي. تاجي دې هلک سره زما په دې کور کې ګزارونه رانه کېږي. یا الله ما به دو ته نیکه راروغ دی. Three hours later. دا جي راځه چې هسپتال ته دې بوځمه. تا ته هېڅ ضرورت نشته چې دا جي زه پیسې رالمه زه به دې هسپتال ته بوځمه. جو جګړې مه کوه، د جګړې په وجه زه بیمار شوم. ما اسم ټایم ختم دی. په پټو کې مې خزانه خرشله و دوانه به د کلی په لاړو خاموشه ګرځم، په هر ګام کې د پلار باور ماتوم. زما د زړه درد څوک یې نه ویني، په کور مې مور جانې اوښکې تویوي. دا یو عادت نه کور وي دا جي خو څلوېښتمه برابره شوه او زه خو ورځم په خزانه پسې. که تو را سره ځې نیمه به درله درکړمه، که تو را سره نه ځې نو په دې خزانې باندې ستا هېڅ حق نشته. په دې خزانه کې خو زما هم حق دی. خپل بار به وړې خپل بار به وړمه او سبا له به پسې ځو. خوښه اوس به څه کوو؟ څه به کوو؟ خو دا ځای به په شریکه کنو، تو به ځای کنې زه به دې خاوره لرې کومه. ټیک ده کار در سره کومه، خو خپل بار به وړې او خپل بار به وړمه. الکه زه خو م کندې کو او د خزانې پکې اړو پته نه لګي. او که نه یاره پټې مو ټول کندې کوم او د خزانې اړو پته نه لګي. کار کوه کارو. السلام علیکم ترور زامنو. وعلیکم السلام. لکه د ترور زامنو تاسو خو دا پټې ټول کندې کو. ماما زویه دا خو مې د پلار وصیت و نو ځکه مو دا پټې کندې کړو. پټې خو م ټول کندې کو، غنم پکې وکرئ څه پیدا به درته وشي. د ماما زوی خو موږ ډېر بېوقوفه ګڼو، خو ده خو ډېر د عقل خبره وکړه. او که نه یاره ده خو ډېره د پیدې خبره وکړه. ستا څه خیال دی غنم پکې کرو؟ کار به کوو او په شریکه باندې. کار خو در سره کومه په شریکه باندې، خو یو ورځ به تو کار کې یو ورځ به پکې زه کار وکړمه. تو ولې سبا له غنم راوړه غنم پکې وکره او بله ورځ به پکې زه ګوټ وکړمه. خوښه مې ده سبا به پکې زه غنم وکرمه بله ورځ به پکې ته ګوټ وکړې. خو اوس راځه چې دا ځای په شریکه ټپ کړو.
څونه ګرمي ده او ستړی هم شومه چې دې سورې ته ورته لکه دمه وکړمه. وقاره مونږ چې د کم شي تلاش کوو هغه مونږ ته میلاو شو. لالا څه مطلب؟ زه خو پوه نه شوم. وقاره مطلب دا چې مونږ په اتفاق باندې کار وکړو نو څومره ښه ده او زمونږ د پلار هم دا مقصد و چې تاسو په اتفاق باندې اوسئ. دا یو پټه خزانه ده. او کنه لالا چې ما به 1 غنټه کار کو نو تاسو به 2 غنټې کار کو. تاسو خو ډېر ستړي شوئ. نه وقاره تا هم زمونږ سره یو شان کار کړی دی. لالا د مشرانو هغه متل دی و اتفاق میں برکت ہے. نو گایز د دې ویډیو دا مقصد دی چې تاسو اتفاق کوئ، چرته هم بې اتفاقي مه کوئ. چا چې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل ورسره سبسکرایب. دا ویډیو ورسره ټول شیر کړئ او په دې ویډیو باندې ښکلي ښکلي کمنټونه وکړئ.